سردار اورورا له قرارګاه سره اړیکه ټینګوم. سمه ده ګرانې، سمه ده. یوه زه د سونګورانو له ډلې ناسله یم. زما غږ اورئ؟ د مخابرې ځانګړی کوډ دې ووایه. په دې وخت کې ته له مانه کوډ غواړې. عنقه 5 دوام ورکړه. عنقه 5 اورم. زموږ په ملګرو او په جګړن سردار مو تور لګولی چې سوریا کې په ترهګریزو ډلو وسلې پلوري. څوک چې په رښتیا دا کار کوي د هغه انځورونه له ما سره دي. درلیږم یې، ویې ساتئ. ګرانې اصلي ښه کار دې وکړ. آفرین چرلی. عنقه 5 ځواب راکړه. اصلي ګرانې څه وشول؟ اصلي ځواب راکړه. څه خبره ده اصلي؟ اړیکه پرې شوه. ځواب راکړه. اصلي عنقه 5 ځواب راکړه. څه وشول؟ ځواب راکړه عنقه 5. یعنې په اصلي خو به څه نوي شوي؟ دوسیه هیڅ کې نشته. کیدای شي هغه موږ ته دروغ ویلي وي. هغه دوسیه همدلته ده، پوه شوئ؟ هغه دوسیه همدلته ده. ماشاءالله چې دوسیه په ډېر ښه ځای کې پټه کړې وه. کښېنه، صبر وکړه. راکه والله چې هر څه همدلته دي. ماشه جګړنه تېروتنه دې وکړه چې هغې د سیب پسې لاړې. لویه تېروتنه دې وکړه. ته څوک یې ځناوره ها؟ کیدای شي هلته دغه خبریال کمپیوټر وي. روښانه یې کړه. زه یو فلم برداري درلیږم. کمپیوټر روښانه کړه. اصلي ماشه په دې جلۍ څه شوي؟ داسې نشي کېدلی خدایه. که خپل جګړن ته کوم څه ویل لرې ووایه. سردار اورورا پام کوه چې د دې کار شا پرې نه دی. له دې ځناورو نه زموږ غچ واخله. شاهین ته ووایه چې زه له هغه سره ډېره مینه لرم. په خیر دی ما دې وبخي. داسې مه کوه ځناوره. هغه پس د انسان اصله ولي ماشه. پام کوه چې داسې ونه کړې. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. داسې مه کوه ځناوره. د ظالمانو په سر نه حسبېدونکې سزا یو او د دوستانو خوشحاله یو، د دښمنانو ماتم یو.
اصلي وی وشتلا اصلي اصلي ورور فکر دې دې وکړه ډاکټره دا سپي لپاره ماشا برخه وسمریا پام کوئ زر کوئ راځئ وحشیانو راځئ کنه راځئ وحشیانو ځناورو مرداره ومه یو به هم ژوندی نه پرېږدم دا سپېغش له تاسې نه اخله داسې مه کوه سرداره هغوی تاسې وژني عایشې چېرته یې اصله کلي کې د آزاد په کور کې یو ښاغلی یوزه آزاد چې سوریا کې ترهګرو ته د وسلو لېږدولو په اړه کومه دوسیه تیاره کړې وه هغه یې پیدا کړه ماشه خلاص ول ټول ځناور مردار شول مریم را واخله چې زه له دې ځای نه لاړ شو ډاکټره سمه ده ماشه اصلي تر څو چې ژوندی یم غږ یې اخلم اندېښنه مه کوه ماشه مریم نشته ته څه وایې ډاکټره ها دا څه معنا لري والله چې نه پوهېږم ماشه نه دوسیه شته او نه هم مریم ته څه وایې ډاکټره ها والله چې زه نه پوهېږم ماشه په والله بالله چې نشته لکه چې ډاره شوې ده ها لکه چې موټر ته تللې ده نه موږ خو تر اوسه د هغې ډارېدل نه دي لیدلي ماشه په دې کار کې کومه خبره شته داسې نه چې دا جلۍ تښتولې وي ډاکټره زر کوه چې ځو زر کوه چمتو اوسئ همدا اوس د ډلګي مشر څیره لیږدوو ما یوه نوې څیره پیدا کړې د ډلګي مشر نوې څیره دا ده شکر دی چې جلۍ نه ده تښتولې مریم ما ډارېږه مریم سمه ده ډارېدلو ته اړتیا نشته موږ هغه ځناور ټول ختم کړل ماشه هغه څه کوي مې بخه سرداره داسې کار ستا لپاره ډېر ښه دی ودرېږه ماشه هغه جلۍ هغه دوسیه تښتوي داسې نشي کېدلی مخکشه ننوزه زر رازه در کوا خوشی میکم زه له دې نجلۍ سره موقتي نکاح تړم مخکشه صبر وکړه
دا څومره ښکلې ده ماته یې راکړه دا خپل کار کوه دا ورک شه راځه مخکې شه راځه راځه مخکې شه جلۍ راته وایم راځه سرزوري مه کوه مخکې شه ننوځه زر کوه مخکې شه جلۍ سرزوري مه کوه مخکې شه زر کوه بې ځایه سرزوري مه کوه سرزوري مه کوه دا خو دومره سخت کار نه دی یوازې یو کس سره ما قطي نه که تړې باسم دومره خیر دی زارۍ درته کوم زه کورنۍ لرم خوشې مې که څه وایې رښتیا وایې مه ژاړه جلۍ مه ژاړه ګوره کنه نه ورور دې درته ټوټه ټوټه کوم جلۍ مې درته راوسته ګرانه ښکلې ده ها زه تا ته جلۍ راولم او هغه هم ښکلې نه وي سمه ده سمه ده ګوډه زر کوه راځه ننوځه ننوځه زر خوشې مې کوه که مه ډارېږه جلۍ مه ډارېږه مه ډارېږه زه له تا سره د 2 میاشتو لپاره موقتي نکاح تړم هر څومره پیسې چې غواړې زه یې درکوم زه مېرمنه به مې شي مېرمنه مېرمنه ملا او ملا 14 نمبر کوټې ته راشه زموږ نکاح وتړه راشه زموږ نکاح وتړه زر کوه راشه څه وشول تا څه وکړل ګرانه بوډا څه دې وکړل دننه راشه دننه راشه کم عقله بوډا ښکلې جلۍ دې له لاسه ورکړه د ترکیه په دې سیمه کې د موقتي نکاح تړلو دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي خو دا درېیم مړی دی چې د موقتي نکاح تړلو له امله پیدا کیږي دا درېیم مړی چې د یوې 14 کلنې نجلۍ دی د پولیسو لخوا په دې سیمه کې موندل شوی دا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دې نجلۍ ځان وژنه کړې او یا چا وژلې ده د دې نجلۍ انځور تاسو ته ښودل کیږي که څوک یې پېژنئ نو د پولیسو 153 یا هم د ملي امنیت 158 شمېرې سره دې اړیکه ونیسي هغوی په تا څه وکړل سوریا څوک چې سرزوري کوي هغوی خپله سزا ویني پوه شوې مه ژاړه جلۍ غلی شه مه ژاړه مه ژاړه را پاڅېږه پاڅېږه دا واخله بویې ځه عقل دې سر ته راغی جلۍ خدای دې تا ته خپله سزا درکړي خنزیره 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 دلته راشه ودرېږه چا ته خنزیر وایي ها 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 چا ته وایې ها چا ته خنزیر وایې چا ته وایې ها 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 خیر دی وار مه کوه خیر دی خیر دی وار مه کوه لورې لاس راته مه وړاندې کوه حبیم لاس راته مه وړاندې کوه زه یم ستا پلار هغه وخت تېر شو لورې نور نو هغه وخت تېر شو هغه وخت تېر شو ګرانې پلاره لورې خیر دی ما یوازې مه پرېږده زه ډارېږم هغوی ته مې په لاس مه ورکوه نه دې ورکوم حبیم نه دې ورکوم ته دروغ وایې ته تر اوسه چېرته یې پلاره ما فکر کوه چې تا او مور مې مړه شوي یې ځکه زه دې حالت ته ورسېدم ته تر اوسه چېرته یې ها ما هغوی ته مه ورکوه پلاره خیر دی مه مې ورکوه سمه ده لورې سمه ده ګرانې هیچ چاته دې نه ورکوم راځه
راځه کښېنه لورې. دا چې ته ژوندی یې نو ولې زما مخې ته هېڅ رانغلې پلاره؟ ولې دې زه پیدا نه کړم؟ ولې دې له ما نه ساتنه ونه کړه؟ هاوین لورې، ما درته څو ځلې وویل هغو ځناورو ترهګرو زموږ په کور برید وکړه د دې لپاره چې موږ له خپل هېواد سره مینه درلوده. مور دې مړه شوه. هغوی فکر وکړه چې موږ دواړه هم مړه شوي یو. وروسته خبر شول چې زه ژوندی یم. پرېکړه یې کړې وه چې زموږ کورنۍ ختمه کړي لورې. ته مې سعید او د جانې کور ته بوتلې لورې. بله چاره نه وه چې ته مې ژغورلې وای، خو ته مې هېڅ نه یې هېره کړې هاوین. تل مې یادېدلې. خو ناوخته دې کړه پلاره، ناوخته. ډېر کلونه تېر شول. سعید او جنه هم مړه شول. زه یوازې پاتې شوم. ما تل ستا پال څاره لورې. په دې پوه شوم چې د سنګریانو په ډله کې وروسته بیا د سوریې له پیښې نه خبر شوم. د انجونو د پلورلو په بازار کې مې پیدا کړې. هاوین لورې، زه د هغه انځور له مخې وپېژندلم. وروسته دې بیا زه له هغه ځای نه وتښتولم. سوریه کې په ما ډېرې سختې ورځې تېرې شوې پلاره. هغه ورځې تېرې شوې لورې، تېرې شوې، خو له هغه ګوډ نه ژغورېدل اسانه نه دي. ما پیدا کوي پلاره. هاوین درمل مې نه دي پاتې پلاره. نور نو هغه درمل مخره لورې. که زه د درمل ونه خورم لیونی کېږم. تا ته او خپل ځان ته زیان رسوم. سمه ده لورې، زه ځم نور درمل درته راوړم. پلاره تا ستوري والا خبر که؟ حالت خراب دی هاوین، چې پیدا مې که خبره وم یې. مهرباني وکړئ دا روم ژوندی اوسئ. څه خبره ده؟ ټول ځایونه لټ پلټ کوي ماشا. والا چې هر ځای کې هر سړک کې پلټنه روانه ده. عسکر او پولیس پلټنه کوي. ماشا یو څه مې راوړه، وږی شوی به اوسې. زه څه نه خورم ډاکټره. ماشا والا چې خوله مې نه جوړېږي چې دا خبره وکم. خو مریم موږ په ښکاره ډول وپلورلو. زه یې سخت وغولولم. هغې خاینې له دښمن سره لاس یو کړی. هر څه تیار دي ښاغلیه. سمه ده، ستړی مه شې مریم، ښه کار دې وکړه. زه پوهېدم چې ته دا کار کولی شې. څه خبره ده؟
په ټلیفون کې درته وویل څوک چې په ترهګرو وسلې پلوري سردار له هغوی سره مبارزه نشي کولی هغه خاینان سردار او ډاکټر وژني ښاغلی یوزه رښتیا مې وویل تا راسره ژمنه وکړه که زه دا دوسیه درته راوړم ته د سردار او د سنګریانو بېګناهي ثابتوې هو همداسې ده په جګړن چې کوم تور لګېدلی زه هغه لرې کولی شم د هغه بېګناهي ثابتوم ما له تا سره ژمنه کړې زه دا کار کوم مولوده زر دننه راشه د دې لپاره چې د جګړن بېګناهي ثابته شي په دې دوسیه کې د ځینو ترهګرو نومونه دې باید هغوی ونیسو موخه ښکاره ده امر وکړه ښاغلیه یو مهم عملیات ترسره کوو مریم د عملیاتو مسؤلیت ستا په غاړه دی سمه ده امرم پر ځای کېږي ښاغلی یوزه سمه ده راځه چې ځو مینا د دې ټولو کارونو لامل ته یې افسوس په جګړن د خپل زړه بایللی غواړي جګړن وژغوري زه هغه جګړن د انسانیت له چوکاټه وباسم خو ته به هېڅ هم ونه وینې مریم جګړن د فشار لاندې راولو خبر خپور کوي زر کوئ هر څنګه چې کېږي موږ باید هغه جلۍ پیدا کړو ډاکټره موږ نه پوهېږو چې هغه جلۍ چېرته ده څنګه یې پیدا کړو ماشه هلته وګوره غږ یې پورته کړه جاسوس ګوره ګرانه جاسوس د سنګریانو قومندان هغه پخوانی جګړن خپله هغه عسکره ووژله چې غوښتل یې په ترهګرو د وسلو پلورلو مخه ونیسي ویل کېږي چې د سنګریانو پخوانی قومندان خاین جګړن د ترکیې د اردو وسلې په ترهګرو پلورلې په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ د هغو خاینانو دې رذالت ته وګوره پست انسانه خدای دې تاسې تباه کړي ماشه زو ډاکټره له دې ځای نه وځو زر کوه زر کوئ خواره شئ ته دې خواته ځه ته هم دې خواته تاسې دواړه دې خواته ځئ زر کوئ یاله ده بیړه وکئ بیړه وکئ ډیپو هلته ده سمه ده هغه مرداره وزر کوه مخکې شه تاسې ته زما د وژلو امر چا وکړه یا اوس وکړه ها تاسې ته زما د وژلو امر چا وکړه یا اوس وکړه ها هو. 啊 Oh. 啊 Oh. 哦。 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 啊
پست انسانه زه یې وغولولم د هغه ځناور له امله خپلې مینې سره مې خیانت وکړ دا خو جګړن سردار دی ماشه موږ پس یو کس سره روان دی رښتیا وایي ډاکټره ته څوک یې څوک یې زه د هاوین پلار یم جګړنه ګوره کمه کړه دومره لوی دروغ ما تر اوسه نه دي اورېدلي د هاوین پلار مړ شوی ته یې څنګه پلار یې رښتیا ووایه ته څوک یې کمه کړه ګنجیه ته چاته کار کوې زه رښتیا وایم جګړنه راځئ چې زه مو هاوین ته بوځم څه هاوین چیرته ده همدلته ده ژوندی ده څوک یې زه یم هاوین د موقتي نکاح خاوند دی د څه شي خاوند زما شه پرېږده زه تا نه غواړم پوه شوې زه تا نه پرېږدم هاوین ته مې مېرمنه یې درته مې وویل زه تا نه غواړم زه یې په زوره په تا پلورلی یم په وهلو او ډبولو ته زما خاوند شوی یې هغه مسله سوریه کې پاتې شوه ته هر ځای کې زما مېرمنه یې هاوین له ما نه نشي تښتېدلی د کړکۍ نه وګوره داسې نشي کېدلی زه یې پیدا کړم زه له دوی نه نشم ژغورېدلی خوشي کوي ما چېرته ډېر خوشي کوي تاسو له مانه څه غواړئ خوشي مې کوي تاسو له مانه څه غواړئ ځناورو خوشي مې کوي بده نه ده اخلمې څوک اخلي ځناوره له دې ځای نه لاړ شه زه تا نه غواړم لاړ شه زه نه غواړم چې تا ته زیان ورسیږي هغه ګوډ ستا ځینې انځورونه اخیستي دي زه غواړم چې هغه تا ته درکړم د څه شي انځورونه ها داسې انځورونه چې تا ښه شرمولی شي پست انسانه ګوره هغه له سورې نه ستا د انځورونه یوه کیسټه رالېږلې ده که کیسټه غواړې نو راشه وایخله که نو زه ځم صبر وکړه سمه ده صبر وکړه زه راځم ستوري والا هاوین زه خدای نه ډېر شکر کوم چې ته ما پیدا کړې هاوین ته خو ښه یې که نه هاوین نازا او شاهین چیرته دي د هغوی نه کوم خبر لرې نه تا په ترهګرو وسلې پلورلې دي تا اصلا ووژله ستوري والا نه هاوین نه د تل غوندې هڅه کوي چې زما نوم بد کړي او سنګوریان ختم کړي هاوین هغه داسې ده چې موږ د هغو خاینانو لوبه خرابوله خو موږ سره یوه ډاډمنه نجلۍ وه هغې له موږ سره خیانت وکړه ته په رښتیا ښه یې هاوین ښه یم ایا زه اوس څه وکړم خدایه اوف
باید په حقیقت پوه شي. زه هلته ډېره وځورېدلم. سخت حالت و. هره ورځ هره شپه مې وهل خوړل. هابین مه خفه کېږه، اوس نو هر څه تېر شوي. د هاوین رواني حالت ډېر خراب دی جګړنه. ماشه څه شوي؟ څه خبره ده؟ مریم د خپل خیانت لپاره له موږ نه بخښنه غواړي او موږ ته د رښتیا ویلو لپاره کلی کې پخواني کور کې په تمه ده. ګوره ماشه، هغه جلۍ حتما هڅه کوي چې موږ په دام کې وغورځوي. موږ هغې ته څه ښکارو؟ کمقلان ورته ښکارو؟ ساده ورته ښکارو؟ څه ورته ښکارو؟ ها ډاکټره زو ماشه ځو، خو موږ ته موټر پکار دی ماشه. یعنې هلته څنګه لاړ شو؟ زما موټر شته ډاکټره، هغه واخلئ لاړ شئ. ژوندی اوسې وروره. تاسې ځئ؟ هو زو هابین، له پلار سره د زما شمېره شته. هر کله چې له کومې ستونزې سره مخ شوې ما ته خبره کړه. سمه ده؟ سمه ده. هاوین زه یې وکارولم او له چا سره چې مینه لرم هغه ته یې دام کېښوده. خدای مو ووهه، کمقرانې وه نجلۍ مو ونه وژله. له تاسې نه څنګه وتښتېده بې غیرتانو؟ نجلۍ پوه شوه ښاغلیه، هغې نجلۍ ته دا ځای معلوم دی. کله جګړن سره اړیکه ټینګه کړي نو موږ ټول تباه کېږو. له دې ځایه ځو، زر کوئ. دا څوک شو؟ مریم ده. زر د دې ځای معلوم که. سمه ده ښاغلیه. مریم عملیات څنګه شول؟ زما د وژلو هڅه دې وکړه؟ ته څه بې ځایه خبرې کوي؟ چا ستا د وژلو هڅه وکړه؟ لږ غیرت پیدا کړه او ځه ووایه هو هڅه مې وکړه. ته څه وایې مریم؟ ګوره که څوک ستا خبرې واوري. خو اندېښنه مه کوه، د دې کار حسابي در سره کوم. ما ته غوږ شه مریم، تلیفون مه قطع کوه مریم. غوږ ونیسه، پام کوه نه وایه چې پیدا مې نه کړه، که نه وژنم دې. پیدا مه که ښاغلیه، پولې ته نږدې په یو کلي کې ده. کېدای شي د مریم د پلار پخوانی کور وي. که دا ځل بریالی نه شوې نو دلته را نه شي. خپله دې ځان ووله، عمل د ځان مردار که پوه شوې. زه ښه یم. اوه ګرانه، زه له تا سره ډېره مینه لرم. که هغه مې ونه بخي، که په ما باور ونه کړي،
خدای ته راسره مرسته وکړه. هغه راغی. مریم ماشه باید ډېر پام وکړو ماشه. ماشه دا ځای تش دی، هېڅوک نشته. ډاکټره دلته څوک ژوند نه کوي. ګوره ماشه زه درته یو څه ووایم، هغې مریم نومې جلۍ حتما موږ ته دروغ ویلي دي. ته چیرته یې خاینې ها؟ خیر دی ماته خاینه مه وایه. دوسیه دې په چا خرڅه کړه؟ دوسیه دې په هغه یو ځناور خرڅه کړه ها؟ هغه ځناور زه وغولولم، له ما سره ژمنه کړې وه چې تا ژغوري. مریم لوبه کول پرېږده، سمه خبره وکړه. موږ دې ولې دلته راوغوښتلو؟ موخه دې څه ده؟ د یو اوس کسان راغلل. کور کله بندوي؟ موږ دې په دام کې وغورځولو، موږ دې په دام کې وغورځولو. هغوی ما پسې راغلي دي، هغوی غواړي چې ما ووژني سرداره. ته دروغ وایې. ماشه پام کوه ځان دې ګوښه کړه. ودرېږه په هغوی انداختو کړه. سرداره له هغه ځای نه زر ووځئ. راکټ ونوي سرداره. ما ته غوښه ته څه وایې ها؟ ماشه هغه خاینه بیا څه وایي راته ووایه. تاسو څوک یې ها؟ مریم چیرته ده؟ دا جګړن دی، دا یې همکس دی. یو اوس ویل که هغه جګړن مو ولده هغه مو وژنئ.